دا مخکې چا سوال کړی او بیا چا سوال کړی ده چې د ښځې په خاوند څه حق ده. دا خو مخکې ما ویلو، د ښځې په خاوند دا حق ده ښه، د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده. چې سړي واده وکړو نو په دې سړي باندې نان نفقه د دې ښځې واجب ده. دا به پیسې ګټي، دا به رزق ګټي، او دا ښځه د کور سرداره ده. دا به کور کې با حیا ناسته وي، با پرده به ناسته وي، او دا خاوند به وله روټۍ راوړي، او چې کم جامه ده ضرورت ده دا به وله خاوند پوره کوي. د دې ښځې په خاوند باندې دا حق ده. خو د دې خاوند هم ګورې په دې ښځې حق شته. دا ښځه به دا به د خاوند تابعداره وي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کمه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي او د رمضان المبارک روژې نیسي او د خاوند تابعداره وي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا د جنت په دروازې چې کمې دروازې باندې غواړي داخله دي شي. او ګوره د هغې ښځې مز او دعا نه قبلیږي تر څو پورې چې د ښځې په مانځه کې خپل خاوند ته دعا نه وي کړي. دا به دومره تابعداره وي ښه. او یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک له یو صحابي راغو او د اغیارو او د نورو قومونو بیان یې کولو. وی صاحب پلانی وطن کې خلکو خپلو مشرانو ته سجدې کولې، او صاحب کوي تاسو غواړئ نو موږ به هم تاسو ته سجده وکړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل وی کو چرې ما حکم کولی چې د خدای پاک جل شانه نه علاوه بل چاته سجده جایز وی نو ما به ښځو ته حکم کړی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. څومره لوی قدر یې ده. نو ښځه به د خاوند خیال ساتي او خاوند دا به د ښځې خیال ساتي. نو د دواړو په یو باندې حقوق دي. دا مختصر مې یاد ذکر کړل.